انرژي د افغانستان د زیربنایي پروژو لپاره ډېره یو مهمه برخه ده او بغیر له انرژۍ نه هیڅ سکتور نشي کولی چې پرمختګ وکړي او موږ کولی شو چې انرژي د صنعت د څرخ د محرک په توګه باندې وپېژنو. ټول هر څه انرژي پورې تړلي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د بلخ ولایت کې ډېر صنعتي فابریکې دلته موجودې دي، تولیداتي کمپنۍ دلته موجودې دي چې بېلابېل تولیدات وړاندې کوي. نو د برق له کمبود په صورت کې د دوی تولیدات هم ډېر اغیز لري په دې باندې، یعنې منفي اغیز لري په دې باندې او همداراز د خلکو په ژوند باندې ډېر مهم اغیز لري. د خلکو د هوساینې په خاطر باندې د صنعتي فابریکو لپاره، د اماراتي ادارو لپاره چې برق نه وي، حتی هغه موږ حکومتداري سیستم هم اوس په انرژي پورې تړلی ده او معلوماتي ټکنالوژي سکتور ده. نو دغه د ټولو لپاره ډېره مهمه ده او پرته له انرژۍ نه په دې عصر کې موږ نشو کولی چې پرمختګ وکړو. زمینه ډېره زیاته اوس مساعده ده، خصوصا د امنیت په برخه کې هیڅ کومه ستونزه شرکتونو ته موجود نه ده، نه کومه اندېښنه شته د امنیت په برخه کې. تاسو به لاړ شئ زموږ ساحل نږدې نه وګورئ چې په یو دښته کې د ساحل لپاره د دې پروژې لپاره موږ یو ساحه ټاکلې ده او د موږ هغه ټیم شپه ورځ همالته پراته دي، پرته له دې چې موږ کومه اندېښنه ولرو، له ښاره لرې ده، هیڅ کوم مشکل ستونزه ورته نشته ده. بل د اداراتو کې د کار د پرمختګ لپاره درته وایم چې اوس یو انګیزه موجوده ده، په چارواکو کې هم دا انګیزه موجوده ده. ټولو کارمندانو سره چې غواړي چې دا پروژې ډېر زر تطبیق شي. موږ دغه پروژه شروع کړله، تقریبا 4 میاشتې کېږي چې دا موږ شروع کړله، نن دې مرحلې ته راورسېدلو. یو وخت داسې و چې داسې یو پروژه به چې کار شروع کوو کلونه وخت یې نیوه چې داسې یو مرحلې ته راورسېږي چې تر څو یې د اداري مراحل ټول خلاص شي. خو لیکه مرغه د برېښنا د رهبري نه هم ډېره زیاته موږ مننه کوو، د ټیم نه موږ مننه کوو چې همیشه خپل وخت دې ته وقف کړی ده چې موږ هغه کوم کارونه چې دي دې په اجرا کولو کې دوی موږ سره مرسته وکړي او په ډېر کم وخت کې موږ ته دا ډېره غټه پروسه مخ ته یوړله. دا موږ ته ډېر خوشحالي ځای دی.